تیر درس کې هغه کې موږ د میتھمیټکس سره آشنا شوي وو. میتھمیټکس څو برانچز لري، د ټولو سره په تفصیل سره موږ ټول آشنا شوي وو. نن موږ راځو د میتھمیټک لومړی چې کوم برانچ دی اریتمیټک. نن موږ دغه زده کوو چې پښتو کې ورته حساب وایي. حساب وایي. نن موږ په دې ځان پوهیږو. یو ځل بیا دغه تکرار کوم چې اریتمیټک چې کوم دی دا د ګریک کلمه ده. اریتیموس نه وتلې ده چې معنا کېږي نمبرز. نمبرز عددونه څه شي دي؟ عددونه. په اریتمیټک کې موږ ټول عددونه سټډي کوو. عددونه کې چې کوم بنیادي عملیې دي جمع، منفي، ضرب او تقسیم. څه شي؟ ایډیشن، subtraction, multiplication or the division. دا بیا هم په دې خبر ځان کوي چې حساب چې کوم دی یا اریتمیټک دی دا د راځي په ټوله پخوانی بخش دی. پخوا وختونو کې به خلکو څه کار و چې ساده کار روزګار به یې و، غنم به و، جوار به و، رمې به یې وي، دغه شیان به یې و، هغوی حساب به یې کوو، شمېر به یې کوو چې ما لس شولې، لسې ما، لس د تا دغه شل شولې، درې ما، پنځه هغه اته شولې، لس وزې مې وې دغه درې مړې شولې، څو پاتې شولې، اووه پاتې شولې. نو دغه حساب یې دومره کوو. غنم وشول د چا 50 منه وشول، 15 ورونه دي په دې باندې وویشه. د هارو په بخش کې څو منه راځي؟ لس منه. لس منه بیا په دې پای کړه. نو دغه حساب یې ډېره پخوانه روانه وه. دغه څلور عملې چې کومې دي او که مخکې لاړ شو همدغه څلور عملې د ریاضي د میتھمیټکس ټول بنیاد هم دغه دی. که مونږ الجبر ته ځو همدې څلورو سمو سره کار وي. که مونږ جیومټري ته ځو، که مونږ ټریګنومټري ته ځو، چې مونږ دغه بیسیک مو زده وي او بیا په ټولو کې اریتمیټک پیدا مو چې زده وو هغه نور ټول بیا اسان ځکه چې دلته ټول قوانین دي چې دا د زده شول د ریاضي بنیاد هم دغه شی دی. نو دې ته ډېر حساس اوسئ، ډېر پوه شئ. څنګه بیا چې مخکې ما ذکر کړی و چې په ریاضي کې مشکل نشته، خو اول د سوال پېژندل دي. که تاسو صحیح پېژندنه وکړله چې دا پلانکی بخش دی، هغې کې بیا پلانکۍ څانګه ده، هغې خو دغه قوانین دي، د تا ته هېڅکله هم ستونزه په ریاضي کې نشته. او که په دې پوه نه وې نو کله هم ته په ریاضي نشې پوهېدلی. موږ دلته وکتل چې اریتمیټک دی، په کې موږ دغه څلور عملیات کوو او د دغې چې ورسره کوم تعلق دی خپل منځ کې سره هغه کوو. اوس پېژنو چې په اریتمیټک کې دې نه علاوه نور کوم شیان موږ ته راځي. لومړی موږ راځو هول نمبرز. څه شي؟ هول نمبرز عددونه چې کوم نمبرز هغه عددونه چې د صفر نه شروع کېږي، صفر نه تر لامحدوده پورې ځي. 0 to infinity پورې ځي. دې نمبر سمو په هول نمبرز وایو. 0 1 2 3 دې معنا کېږي چې دا انلیمیټډ دی. میلیاردونو چې هر څومره شمېر کولی شي هغې ته دغه ځي مخکې. چونکې موږ په اریتمیټک کې ټول د نمبرو سره کار دی، نو اول دې کې موږ هول نمبر سره ځو. ډېر تفصیل ته نه ځو چې تاسو پکې ګڼ شي، په ډېر ساده ژبه موږ تشریح کوو. هول نمبر موږ زده کړل. بیا د دې همیشه یاد ساتئ چې په ریاضي کې په اریتمیټک کې چې کومې عملیې ته موضوع زه مخکې تاسې وګورئ ټولې هغې کې به همدغه څلور اپریشن چې کوم دي جمع، منفي، ضرب او تقسیم دا په ځای کې دي قوانین دي. نو بیخي اسان دی. اوس راځو اول هول نمبر ته. په هول نمبر کې چې موږ په ټولو مخکې په دې کې موږ جمع کوو. اول د هول نمبر جمع ده. جمع شوله، بیا راځي منفي، بیا راځي ضرب. درې مدغه زده کړئ.
په هغې نه پس موږ بیا کوو power یا exponent. چې موږ ورته طاقت وایو. په دې ترتیب که موږ لاړ شو انشاءالله چې هیڅ مشکل به موږ شاګرد ونه لري په دې ترتیب چې موږ پوه شو. ځکه هلته زه ګورم چې 2 ضرب 2 دا 4 کېږي. دا داسې هم لیکلی شم چې 2 طاقت 2 دا هم 4 کېږي. صحیح ده؟ دا ټول دې ضرب موجود کېږي. اول موږ څه شي زده کړل؟ جمع مو زده کړله چې 2 جمع 2 4. منفي مو زده کړله 4 منفي 2 2. بیا مو ضرب زده کړ 2 ضرب 2 4. بیا مو پاور اکسپوننټ زده کړو چې په هغې کې مو دغسې کوو. اکسپوننټ شو یا پاور شو طاقت شو. په هغې نه پس موږ راځو بیا تقسیم ته ډیویژن. ډیویژن دی تقسیم راغی. په دې نه پس بیا موږ څه شی کوو؟ order of operation. څه شی؟ order of operation. ګورئ موږ دلته بنیادي چې کوم څلور عملیې هم خلاصې کړلې. اوس ماته یو سوال راځي چې دغسې اکثره تاسې چې کوم ماشومان فیسبوک لري یا فیسبوک کاروي یا کوم غټان دي هغو کې داسې سوالونه په پیجونو کې ډېر کېږي. د بله ماما چې موږ پیج څوک نه کړي هلته سوال لیکلی وي چې 2 جمع 4 منفي 1 ضرب 3 تقسیم 3. دا څومره کېږي؟ نو موږ داسې چې بیا راځو دا ته order of operation وایي چې په دې کې موږ لومړی کوم یو زده کړو. موږ داسې بس شروع شو پرې اول دا جمع کړو دا ترې منفي کړو دا ضرب بیا پرې تقسیم کړو چې دا سوچا غلط دی. که څه بیا زه وایم بیا مخکې مو ویلي وو چې په ارتمټیک کې چې کوم څلور عملیې دي خو بیا هر یو کار بیا و چې منځ کې کوم تعلق دی هر شي په اړه قوانین دي. که موږ وپېژنو چې پلانکی سوال دی هغې قانون کوم دی نو دا بیخي اسانه ده. د order of operation ورته وایي چې کله جمع منفي ضرب تقسیم دا شه میکس راشي ګډوډ راشي. هغې کې موږ څنګه وکړو څنګه لاړ شو نو هغه بیا هغې ځان ته اصول دی. هغې ته بیډماس رول په بیډماس رول باندې موږ کوو. بیډماس یا پیډماس ورته وایي یا پینډاس هم ورته وایو. دا اصول دي قوانین دي. د قوانینو مطابق موږ دغسې سوالونه هم کوو. دا سوال په ارتمټیک کې شته په الجبر کې ډېر زیات سوالونه چې موږ کله دې سره بلد یو نو ته هېڅ ستونزه نشته پکې. په هغې نه پسې موږ سره راځي ایوریج اوسط. موږ ګورو چې پرچو کې موږ امتحان ورکړو یوه پرچه کې د ما 50 نمرې راځي په سلو کې بله کې مې 80 راځي بله کې مې 53 بله کې مې 3 مې ویني بله کې مې 8 مې ویني بله کې مې 2 اتیا دي. د ټولو اوسط څومره راځي؟ درمیانه. څه درمیانه. یا په ساده ژبه کې موږ تاسو اکثره چې ویش کوو ورونه دي یو 10 لکه روپۍ لري بلې 2 لکه لري بلې 15 لکه لري چې کله ورونه سره بیلیږي هغه ویش کوي. څه شی کوي؟ پیسې ورته برابرې ویشي. نو څه وکړي دا ټولې راواخلي جمع یې کړي په څو کسان یې په هغو برخو وویشي چې هر یو ته برابرې برخې ورشي. نه زیات نه کم. امتحان کې ماته وویل چې د چا څو نمرې دي هغې ایوریج اوسط څومره راځي هغه بیا مخکې موږ خپل زده کوو خو دومره چې موږ پوه یو په ترتیب باندې چې ارتمټیک کې کوم ترتیب موږ وړاندې ځو. ایوریج نه پسې موږ سره راځي فریکشن. څه شی؟ فریکشن کې چې موږ ته کسر وایو. کسر مو زده کړل. په دې کې هم بیا یاد ساتئ په دې ټولو کې چې کوم ته موږ راځو ایوریج ته راځو ایوریج مو زده کړو په هغې کې بیا جمع منفي ضرب تقسیم. فریکشن ته راځو فریکشن سره مو بلد شولو وپېژنو په هغې کې بیا جمع منفي ضرب تقسیم. دغه څلور عملیات پکې کوو. فریکشن کې بیا مخکې قسمه دي پراپر امپراپر دی سیم ډینامینیټر ډفرنټ ډینامینیټرز وغیره چې کوم دي هغه بیا وروسته خبرې دي. خو چې موږ پوه یو په دې ترتیب باندې موږ ځو.
بیا د موږ سره راځي decimal او percentage. ښه شی؟ decimal چې اشاریه ورته وایي، اشاریه ته ځو، بیا percentage دی چې فیصدي چې ورته وایي موږ څو سلنه یو شی کېږي هغه ورته وایو. بیا ریشیو پروپورشن دي، څه شي دي؟ ریشیو او پروپورشن تناسب چې دی پروپورشن شو. بیا موږ سره ساین نمبرز چې کوم انټیجر ورته وایو موږ مثال درکوم ساین نمبرز منفي سوال کېږي چې منفي 4 جمع 2 دا څو کېږي، یا منفي 4 منفي 5 دا څو کېږي. دا ساین نمبرز دي چې علامه به دی د جمع د منفي هغه زده کوو. بیا موږ سره ایکسپریشن او دی ایکویشنز دي معادلې چې ورته وایو موږ، نو بیا هغه څه کوو. بیا یو ځل وګورئ ارثمټیک چې کوم دی دا ټول نه پخوانی برانچ دی د ریاضي، په دې کې دا د ګریک ورډ ارثموس نه ورته چې معنی کېږي نمبرز یا عددونه. په دې کې بنیادي څلورو باندې موږ کوو جمع منفي ضرب او تقسیم، او د دې په خپل منځ کې چې ورسره کوم تعلق دی. همیشه داسې ده چې کله سوال راغی که په دې کې ساده عددونه هغه په هر ډول لیکل شوي وو، که هغه تا ته په دغسې لیکلي وو چې 2 جمع 3، تا ته لیکلي وو چې 2 تقسیم دی 3، تا ته لیکلي وو 2.5 تقسیم دی 3، یا لیکلي وو چې 3%، یعنې په هر انداز کې چې لیکل شوی وو دا ټول چې ورسره اخوا دېخوا نه پکې زاویه شته، نه پکې ایکس واي زیډ شته، نه پکې لاین شته، نه پکې ډاټ شته، نه پوینټ شته. نو دا ټول زموږ سره تشي سوال دی، دا زموږ سره ارثمټیک د حساب بخش راغی. بیا مخکې ورته ګورئ چې دا په حساب کې همدغه زموږ سره څانګې چې موږ وویللې چې د هر مربوط کېږي هغې خپله ځانته قانون دی، اصول دی، هماغسې موږ حل کوو. نو په ارثمټیک کې موږ نمبرز وایو، په نمبرز کې موږ هول نمبر یې واخیستل، هغه عددونه چې صفر نه شروع کېږي تر unlimited پورې ځي، 0 1 2 3 تر unlimited پورې ځي، هغه موږ هول نمبر ورته وایو. د هول نمبر اول موږ جمع کوو، بیا منفي کوو، بیا ضرب کوو. دا چې خلاص شو هغې نه پس موږ پاور یا ایکسپوننټ راځي چې په دلته موږ ظاهرولی شو. هغه موږ چې خلاص بیا تقسیم ته راځو، په تقسیم نه پس آرډر اف اپریشن ده چې کله جمع منفي ضرب او تقسیم موږ سره میکس راغلل، په یوه سوال کې راغلل مخکې شاته دي، موږ اول کوم حل کړو، هغې پر بیا اصول دي، قوانین دي. بیا په هغې نه پس موږ سره دي ایوریج اوسط چې موږ ورته وایو. بیا راځي فریکشن، بیا فریکشن کې موږ سره څو قسمه مخکې راځي، هغې پر ځانته اصول دي، قوانین دي. بیا راځي موږ سره ډیسیمل اشاریه چې ورته وایي، بیا پرسنټیج فیصدي ده، بیا ریشو پروپورشن دی، بیا ساین نمبرز دي، بیا ایکسپریشن او دی ایکویشن دي، معادلې کوم شیان چې موږ ورته وایو. نو موږ به همدغسې ترتیب باندې ځو، یو شی به موږ ایکسپلین کوو چې تر ټریګنومېټري موږ د اخره سره ورسوو انشاءالله موږ په بل درس کې.